السلام علیکم. زما نوم کامران ستاسو په خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره. موږ څنګه کولی شو د فیسبوک آی ډي د همیشه لپاره ډیلیټ کړو. تر ویډیو شروع کولو نه مخکې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. ویډیو شروع کوو. اول به راسئ فیسبوک ته. فیسبوک کې به د اکونټ کې د درو خانو نشان دا ته به راسئ. دا نه وروسته به لاندې راسئ. دلته لیکلي دی هیلپ سنټر. دا هیلپ سنټر به وکړئ. دا بعد بیا دلته پورته تاته سرچ یو نشان د کړی په هغه باندې وکړئ. دلته به ولیکئ ډیلیټ فیسبوک اکاونټ. دا به سرچ کړئ. داسې د سرچ کې په دویمه خانه کې لیکلي دی هاو ډو آی پرمننټلی ډیلیټ مای اکاونټ. دا به ووایه. داسې دی اوکې کړئ. تاته نوی پیج درکوي. دلته لیکلي دی انډرایډ اپ هیلپ، یو کمپیوټر هیلپ، یو موبایل هیلپ. د کمپیوټر هیلپ باندې اوکې کړئ. دې بعد به دلته لیکلي دی لیټسټ ناو. دا به اوکې کړئ. دلته ستاسو د فیسبوک پاسورډ غواړي. چې کوم پاسورډ تا د فیسبوک دپاره ورکړی هغه پاسورډ به ورکړي. سبمټ پې کې دی وایي دا آی ډي چې دا په 14 ورځو کې دننه ډیلیټېږي. په دا 14 ورځو کې به ته خامخا که دې نکه خلاص کړه د همیشه دپاره ولاړه، که دې برته راګرځوله په دا 14 ورځو کې به یې ور برته خامخا خلاصوې. بیا ډیلیټ کینسل کړه. که نه دا آی ډي ولاړه د همیشه دپاره ډیلیټ شوله. اوکې وکړئ. دا آی ډي ډیلیټ شوله. نو که مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، سبسکرایبول خو بیخي مه هېروئ.